د ښځو شل اوریز نړیوال جام او له غوروي پړاو د دوو لوبډلو لارموندنه. د ښځو د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لپاره چې سږکال د بنګلادیش په کوربهتوب د اکتوبر له 3 تر 20 نیټې ترسره کیږي، په غوروي پړاو کې دوه لوبډلې بریالۍ شوې. د غوروي پړاو په نیمه پایلوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه، د سریلانکا د ښځو لوبډلې اماراتو ته او د سکاټلند د ښځو لوبډلې ایرلنډ ته په ماتې ورکولو نړیوال جام کې خپل ګډون یقیني کړ. د سریلانکا او سکاټلند د ښځو لوبډلې به سبا سیشنبه د غوروي پړاو پایلوبه ولوبوي، خو دواړو لوبډلو نړیوال جام ته لار پیدا کړې. د ښځو د شل اوریز نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي چې په هر ګروپ کې به 5 لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبیږي. د سکاټلند د ښځو لوبډلې د لومړي ځل لپاره دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړې او د کرکټ د نړۍ له مخکښو ښځینه لوبډلو سره به سیالي کوي. په ټوله کې تر دې دمه د ښځو 8 شل اوریز نړیوال جامونه ترسره شوي چې 6 اتلولۍ استرالیا، 1 انګلند او 1 ویسټ انډیز ګټلې ده. د ښځو لومړنی شل اوریز نړیوال جام په 2009 کال کې ترسره شوی و چې اتلولي د انګلند ښځینه لوبډلې ګټلې وه. په هر حال په سږني شل اوریز نړیوال جام کې د هند، استرالیا، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، سویلي افریقا، انګلند، ویسټ انډیز، بنګلادیش او سکاټلند ښځینه لوبډلې لوبیږي.